چې عافیه صدیقي د امریکې په جیلونو کې به څومره ویلي وا معتصمه. زه د سنیټر مشتاق احمد خان د جماعت اسلامي سنیټر زم د من مشکور چې دا موضوع د په پارلیمنت کې په سنټ کې راوچته کړه، خو هغه پرون بیان ورکړه ویلي پاکستانیانو د عافیه صدیقي چابي په امریکا کې نه ده، د عافیه صدیقي د آزادېدو چابي په اسلام آباد کې پرته ده. د عافیه صدیقي په قید کې 21 کال شروع شو. په 2003 د مارچ په میاشت کې ډاکټر عافیه صدیقي او دا ډاکټر د نیورو رګونو تعلیم ټول په امریکا کې حاصل کړو. خو داسې نه وي چې یو سړی انجینیري ډاکټري ساینسداني سیاستداني او دا به د دین نه نه خبر. بعضې خلکو ته الله ډیر دین ور نصیب کړی، سره د دې دا د قرآن حافظ هم ده. یوه دینداره زنانه، دا زنانه تقریبا د دې تاریخ پیدایش سن 1972 کې دا پیدا شوې ده چې اوس به عمر 52 کال راځي. دا د دې پیدایش عافیه صدیقي اوسه پورې مسلمانانو سره دا سوچ دی چې دا ولې ونیوله، دا اوس په امریکا کې څنګه ده، دا په کراچۍ کې ونیولې شو. د هغه ځینه څوک وایي چې 50,000 دي او څوک وایي چې 4,000 دي، خو د دې نه ډېر نه دي. په 5,000 یا 4,000 ډالرو باندې دا خرڅ شو، امریکې ته حواله شو. چې هغوی ته کله حواله شو دی اول ډایرکټ باګرام ایربیسو د هغوی فوجي اډه وه هلته ورسوله. ما ته په خپله یو ملګري قصه کوله د باګرام، وایي موږ به د شپې په دې ټول باګرام ایربیس کې د یو زنانه اواز به اورېده، خو موږ به ډېر دردمند کېدلو چې په دې ایربیس او په دې جیل کې دا زنانه به څوکي. وای بیا وروستو خبر شو چې د پاکستان یوه خور عافیه صدیقي موږ سره قید وه. د هغه ځای نه بیا ویوړلی شوله عراق ابو غریب ته، د هغه ځای نه بیا ویوړلی شوله کیوبا ته، د هغه ځای نه بیا راوویستله د امریکې بل جیل لی ورکړه. جرم یې څه دی؟ ځکه دنیا قانون لري، مجرم مرګرتوب خو څوک نه کوي. د دې زنانه جرم نن په هغې پسې کیس دا دی کیس چې دا زنانه د افغانستان په غزني صوبه کې د امریکنیانو سره لاس په جنګ وه او د امریکني فوجي نه ټوپک واغسته او ډزې پې وکړې او هغه زخمي شوی دی. دې به ټوپک اغستی وی او هغه به یې زخمي کړی وی او دې سره به ټوپک وي او تاسو به نیولې وه. نو په 2000 تقریبا 10 کې په دې باندې قید او سزا وختله. سزا دا وه چې عافیه صدیقي به 84 سال 4 کاله قید. عزتمندو، محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام لخبر راغه د یهودو سره بنو قینقاع سره د رسول الله علیه السلام لوز دزبندی و جنگبندی و صلح و د مسلمانانو یو زنانه راوتی د بازار ته، دکاندار نه سودا کوله. دکاندار ته ویل سودا در کومه خو مخ کاره که، هغې ورته ویل مخ درته ولې ښکاره که، مخ یې نه ښکاره کو. دې کې دا دکاندار پاسېده، د دې زنانه لمنې څه شي پورې وتړله. زنانه چې پاسېدله عورت یې ښکاره شي.
صحابیه ده رضی الله عنها چې کله عورت ښکارش یهودو په بازار کې وخندل مسلمان ته چغې کړې چې و مسلمانه زما عزت بې عزتش مسلمان را منډه کړله یهودي قتل که یهودیان ډیرو د پاسه په مسلمان شهید شي رسول الله علیه السلام ته چې خبر را ورسید چې زمونږ د مسلمان خور بې عزتي شوې ده بیا پې زمونږ یو ورور شهید شه دا یې ونه ویلې چې مسلمان اسم یهودي وجلی دی قصه ختمه ده اسلامي لښکر تیار شه او په بنو قینقاع حمله وشوه ووجلی شو غلامان شول او آخري فیصله دا وه چې مدینه منوره به پرېږده یو شان ته به کډې وړئ د یوې مسلمان د عزت دپاره محمد رسول الله علیه السلام حمله وکړه په دې علاقو باندې د هندوستان حکومتو په سند باندې کراچۍ دا د سند علاقه وه په دې علاقو باندې د هندوستان یو مشر دی راجا داهر د هغه نوم دی مسلمانانې زنانه کشتۍ کې ناستې دي په دې کې یو هندو راغی او مسلمانې زنانه ته لاس اچوي هغه بار بار یې منې کوي اواز یې وکړه حجاجه په دې وخت کې حجاج ابن یوسف چې خلکو ته ظالم وایي او ډېر ظلمونه هم کړي وو صحابه هم وجلي وو تابعین هم وجلي وو دا بادشاه دی حجاج بن یوسف اواز په سند او کراچۍ د کراچۍ په سمندر کې وش حجاج ابن یوسف په شام کې ناست دی سړی د دې ځای نه روان په یو هفته کې ورسېده حجاج ته ځان ورسو چې حجاجه په سند کې په بحر کې یو زنانه اواز وکړه چې وا حجاجه حجاج ورته وایي زما مسلمان خور ما ته غږ کړی دی وایي او تا ته غږ کړی محمد بن قاسم یې تیار کړ 100,000 لښکر یې وله ورکړي چې محمد بن قاسمه تر هغې به نه راځي چې د دې مسلمان خور انتقام تا نه اخیست هغه راغې حمله وکړه او حمله دومره کامیابه وه چې محمد بن قاسم رحمه الله د اندوانو بادشاه راجا داهر ته ورسېده او هغه په خپل تخت باندې مردار کړ خو د مسلمان خور لوپټې په سر پرېغوسته د مسلمان خور بې عزتي برداشت نه کړه د انګریزانو حکومتو تقریبا 223 هجری ده اوس 1400 چلیږي اوس 2023 دی په هغه وخت کې 837 میلادي کال دی د انګریزانو دور دی د ترک انقره علاقه ده اوس د ترکیه سره ده دا یورپ ته نږدې ده په دې علاقه کې ټول علاقه د انګریزانو سره ده معتصم د مسلمانانو بادشاه دی معتصم بالله به ورته ویل خپل نوم محمد دی د هارون الرشید دریم زوی دی معتصم بادشاه دی زنانه ته مسلمانه زنانه وه شرات العلویه زنانه وه شرات یې نوم یو انګریز فوجي لاس ور واچو په دغه ځای کې یو مسلمان تاجر ولاړ دی لاس چې ور واچو هغې مزاحمت وکړي فوجي زورور و د دې د خولې نه اواز ووته چې وا معتصمه وا معتصمه معتصمه ته چرته هغه انګریز ورته وایي مسخره ورپسې کوي چې معتصم به دې راورسېږي د معتصم یو اسو برک په برک اس به راشي ما نه به دې اوس خلاصه کړي
مسلمان تاجر را ورسېد دته ورته ویلي چې د روم د ترکیه په علاقه کې په هغه وخت کې د دغه ځای نوم عموریه و. په عموریه کې یو مسلمان زنانه اواز وکړ چې وا معتصمه، معتصمه ته چرته؟ او انګریز مسخره وکړه چې ستا معتصم په برک اس دې راشي اوس دې مانه تا خلاصه کړي. معتصم را پاسید، فوراً په دربار کې اعلان وکړ النفیر، اے مسلمانانو مشورې نشته، کور ته تلل نشته، خو ځانونه فوجونه تیار کړئ، 90,000 فوج تیار کړئ. فوج چې را روان شه د اکتوبر د یخنۍ میاشت او په ترکیه کې یخنۍ هم ډېره زیاته را روان چې کله را روان دي ملګرو ته وایي یخني ده، جنگ نه کېږي، لږ صبر وکړئ، یو څو میاشتې تېرې شي، موسم برابر شي، حمله به وکړو. ملګري انتظار کوي، د شپې ورته د اواز را یاد شي چې زنانه وایي وا معتصمه، معتصمه ته چرته؟ و معتصمه ما بچ کا. سبا له ملګرو ته وویلې اوړي او ګرمۍ ته صبر نشته، مخې ته دریاب دی، بحر دی، اوبه دي، یخاو دی، ګډان حلال کوي، غوښې ترې وغورځوئ او سرمنې د شګو نه ډکې کړئ او پل جوړ کړئ چې ور واوړو. معتصم بادشاه په یخنۍ کې راولګېده، حمله وکړه، الله کامیاب که د انګریزانو بادشاه ووجلی شي. ویلي وا معتصمه زنانه به چرته یي؟ هغه زنانه شرات العلویه زنانه به چرته یي؟ زنانه سره ملاو شي، ورته وایي تا ته چا ویلي وو چې معتصم دې راشي او تا دې خلاصه کړي؟ وایي فلانکې فوجي راوست. زنانه ته وایي ما پیژنې؟ وایي نه. وایي زه هغه معتصم یم چې تا په ژړا کې ویلي و چې وا معتصمه ته به چرته؟ او دې انګریز پیغور درکړی و، دا مې هغه برک اس دی. ای زنانه ستا خوښه ده که دا انګریز وجني، که غلام ته جوړی او که د الله دپاره ازادې؟ زنانه ورته وایي چې دې انګریز زما بېعزتي نه ده کړې، کوشش یې وکړه خو ما ځان ته نه دی پرېښی، او چې ته الله راورسولې نو په دې شکرانه کې دا انګریز زه د الله دپاره ازادوم. مقصد مې دا و چې عافیه صدیقي د امریکې په جیلونو کې به څومره ویلي وا معتصمه. پرونی خور بیان ورکړي، 3 غنټې ملاقات وشوی، زه ډېره خوشحاله وم. وایي ما ویل چې زه به خپلې خور له غاړه ورکم، 20 کاله پس زما دا خور زما نه کشره ده، دا به ووینم. خو زما او د هغې ملاقات کافرانو په دې طریقه وکړه چې زما او د هغې په منځ کې یو ډبله شیشه وه، یو بل مې ولیدل. وایي ما ورته وویل دومره مې پرېږدئ چې دې خپلې خور ته دا لاس په لاس کې کېدم، خو د نن زمانې انګریزانو اجازه را نه کړه. په ټلیفون خبرې خور مې راته بار بار ویلې چې مور مې څنګه ده؟ د مورې د مرګ 2 کاله وشو چې وفات شوې ده. وایي ما به ورته د ځان نه ویلې چې مور راته ویلي دي چې دې ته ووایه صبر کوه. وایي راته وایي چې زه نیولمه، زما په غېږ کې د 6 میاشتو سلیمان بچی و. سلیمان زما نه ورک دی،
سلیمان تصویران دی نه دي راوړي. خورې وای ما ورته وویل چې سلیمان غټ شوی دی، خو خورې وای چې سلیمان په هغه شپه چې دای نیوله د شپږو میاشتو د دې په غېږ کې و چې ورک دی، نه ورک دی، موږ نه ورک شي. که د عافیه صدیقي را خلاصه شي نو موږ به سلیمان د کوم ځای نه پیدا کوو. راته وایي د نوړو تصویران او د زامنو عزتمندو دا موږ د جذباتو نه وایو، زموږ د امت حال دې ځای ته راورسېده چې نن موږ صرف تقریرونو ته پاتې شو. عافیه صدیقي وایي راته ویل چې پاکستان په دنیا کې شته. وایي ما ورته وویل شته. وایي زما 20 کاله تېرېږي، زما خو دا خیال و چې پاکستان به ختم شوی، ځکه زما څوک تپوس نه کوي، مسلمانان به نه او کیس د امریکي وکیلان او عدالتونه وایي چې عافیه صدیقي بې ګناه ده. دا کم کیس چې موږ جوړ کړی چې په غزني کې ټوپک اخیستی، دا موږ دروغ دی پسې اچولي. زه د سنیټر مشتاق احمد خان د جماعت اسلامي سنیټر زه یم د ده موږ مشکور چې دا موضوع د په پارلیمنټ کې په سنیټ کې راوچته کړه. خو هغه پرون بیان ورکه، ویلې پاکستانیانو د عافیه صدیقي چابي په امریکا کې نه ده، د عافیه صدیقي د آزادېدو چابي په اسلام آباد کې پرته ده. زمونږ چې هر حاکم راغلی دی دا نن او که پرونو اوټې په دې بانه اغستی او چې زه به عافیه صدیقي راولم، خو چې کله امریکې له لاړ شي اقوام متحده کې تقریر کوي او خلک وایي فلانکي خان ښه تقریر وکړي. هر څومره ښه تقریر چې کړی دی د فلانکي خان او د فلانکي خان په تقریر کې د عافیه صدیقي ذکر نشته. دا غلامان دي، غلامان. غلام به څنګه آقا ته ووایي او مالک ته به ووایي چې زما خور راکړه. غلام دا موضوع نشي یادولی. دا یو سنیټر و، یو سره یو انګریز وکیل دی، وکیل. هغه انګریز په دې نومره اوچت شوی دی چې زه انساني حقوقو دپاره عافیه صدیقي مسلمانه یي او که نه خو انسانه ده، ولې انسانیت 20 کاله په جیل کې بند دی. نو هغه سنیټر مشتاق صاحب هغه وایي ما ته بار بار عافیه صدیقي دا یو ټکی ویلو چې مجھ کو اس جہنم سے نکالو، ما صرف د دې جهنم نه وباسئ. ما چې ولیدله مخې ته 4 غاښونه مات، سر زخمی، دماغو کې فرق راغلی، د 52 کالو زنانه او 20 کاله په دې باندې ټارچر، ظلم، تشدد وهل او ټکول. دا ډیره اسانه موضوع ده. وزارت خارجه ولې اواز نه اوچتوي؟ پارلیمنٹ ولې اواز نه اوچتوي؟ حکومت، وزیر اعظم ذمہواری ده، مسلمانی، دا د دې ملک باشنده وه، دا د دې ملک نشنلټي ورسره وه، دا د دې وطن لور او خور ده. د عافیه صدیقي بلاسي او 20 کاله کې چې څومره حکمرانان راغلي دي د دې ټولو به د قیامت په ورځ ګریواني. موږ یې ځکه وایو اے مسلمانانو چې د قیامت ورځ به د عافیه صدیقي لاس ګریوان زمونږ ګریوان ته به راځي. خو زه به ورته دا یو جواب ورکوم چې عافیه صدیقي زه عبدالله سلفي نه وزیر ومه، نه وزیر اعظم ومه، نه مې عهده لرله،
نه را سره زور و نه مې تنظیم او پارټي وه. ما سره یو وړوکی جومات و، ما سره یو مایک و. زما خورې موږ تا ته ملامته یو، موږ تا ته خړ سترګې یو، خو زما دغه وس و ما دا اواز اوچت کړی. زما بل وس نه و، زما په سر نه کېږي، زما په مال نه کېږي. تا نه به منې نه وي. د چا په نیمه خوله چې کېږي هغه اوده دي، د چا په نیمه خوله چې کېږي هغه په کرسۍ اخته دي. د ملک څومره چې طبقې دي دا دې واوري. دا میډیا د دې نه ډکه کوي. دا سوشل میډیا والا ځوانان مایکونه ورسره د اجړاګانو تپوس کېږي، د ډمو تپوس کېږي، د وړو وړو خبرو تپوس کېږي، خو د عافیه صدیقي تپوس څوک نه کوي. عافیه صدیقي ولې بنده ده؟ کم چې د کیوبا جیلو هغه مکمل خالی شوی دی، څوک پکې اوس نشته. عافیه صدیقي ځکه بنده ده چې کافران او امریکا زمنګ د ایمان او د غیرت امتحان علی. اول امتحان په پاکستان، بیا په ټوله اسلامي دنیا نن امتحان دی. عافیه صدیقي د هر اسلامي حکمران، د هر وطن او د هر مسلمان په تندي داغ دی، داغ. دا پیغور زمونږ په غاړه کې پروت. عافیه صدیقي ولې نه را خلاصېږي؟ ځکه هغه د وزیر اعظم لور نه ده. عافیه صدیقي ځکه نه را خلاصېږي چې هغه سرمایه‌داره نه ده. عافیه صدیقي ځکه نه را خلاصېږي چې هغه سیاستدانه نه ده. هغه د قرآن یو حافظ او عالمه ده، ځکه ګیره ده. که دا د مالدارو لور وی، که دا د دې غټانو لور وی، که دا د دې وزیرانو او د دې منسټرانو لور وی، دوی له به شپې څنګه مزه په کور کې ورکړې. مور یې هغه مړه شوه، پلار یې مړ دی، د خاوند پته نه لګي هغه څه شه، خور یې ده. او عافیه صدیقي د پاکستان چې څومره ورونه دي د لا اله الا الله، یو ورور یې نشته. هغه داسې خور ده چې موږ کې یو ورور هم د هغې نشته. او څوک را خلاص کړي؟ نو موږ د سوشل میډیا په ذریعه حکومت ته دا وایو، ته پکې یو اواز اوچت کړه، یو اواز اوچت کړه او د زړه نه اوچت کړه. وزارت خارجه دې ډایرکټ رابطه وکړي چې دا زنانه ده، قاتل د 302 چې وی مني ګواهان هم پې تېر شي، 14 کاله قید شي راوځي. دا د څه شي قاتله ده؟ هغوی هم وایي چې قتل خو یې نه دی کړی، صرف ټوپک یې اخیستی دی. 84 کاله قید. دا صرف مسلمانانو ته ښایي چې تاسو کې کله معتصم بالله و، محمد بن قاسم و، حجاج بن یوسف و، چې زنانه به اواز وکړه چې وا معتصمه، ځان به یې رسو. نن په تاسو کې سړی نشته. د دې دپاره په هر ځای باندې مسلمانان اواز اوچت کړي. زمونږ د غرور سنیټر مشتاق صاحب اپیل کړی چې علما او خطبا د جمعې په خطبو کې دا موضوع یاده کوي، خپله غاړه مزاده کړله. د دقه ځای نه اخوا زمونږ وس نشته. دعام په وس کې ده، غږم په وس کې دی، جبه الله را کړې ده. خو چې جبه وه نو دا جبه به د حق دپاره چلیږي. مړه به شو، الله ته به م غاړه ازادی، ورک به شو، غاړه به م ازادی. خو د دغې خور مخې ته به موږ په کومو سترګو ودرېږو. نو دا مې یو عرض و، حکومت دې دا مسله سنجیده والي. نن موجوده د پی ډي ایم حکومت دی، په دې کې ډېر نیکان مولیان ناست دي. مولیانو سره د پګړیو په پارلیمنټ کې ناست دی، غټې ګیرم دي. عافیه صدیقي در نه هیره ده. لندن تم ځئ، تایلنډ تم ځئ،
امریکې دورې کوئ خو د خپلې خور یو ملاقات لم ورشئ خیر دی امریکې نه خو یریږئ چې نه شئ یادولی خو صرف یو ملاقات له ورشئ هغه چغې وایي ما د دې جهنم نه وباسئ د ټولو مسلمانانو دپاره او خاص کر د دغې خپلې خور عافیه صدیقي د رهایي دپاره په اخلاص باندې الله رب العالمین ته دعا وکړو سوال وکړو زمونږ بس دغه دعا په وس کې ده او په دعا باندې ډېر څه کېږي ډېر کارونه پې الله کړي دي سخت نه سخت کارونه چې الله دا ورځ زمونږ او ستاسو په ژوند کې راولي چې موږ ژوندي یو او دا زیری په موږ وشي چې زموږ دا خور خپل کور ته راورسېدله یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الله چې څومره بیماران دي په دې حاضره مجمع کې نارینه دي زنانه دي یا الله که څوک د اواز اوري ټولو ته شفا کامله عاجله ور نصیب کا د زړونو مریضان د شوګر د بلډ پریشر د کینسر یا الله د دردونو د ټي بي یا الله د بې اولادۍ د نشو یا الله د فالج مریضان پټو مرضونو ښکارو مرضونو یا الله ټولو ته شفا کامله عاجله ور نصیب کړي یا الله ته زموږ په حال باندې ورحمېږي زموږ یو ملګری دی اجي خیر الرحمن په نامه باندې موږ او تاسو نه د دعا درخواست کړی دی اپریشن یې کړی دی الله رب العالمین دې شفا کامله عاجله ورته نصیب کړي نور چې څومره مریضان دي الله دې ټولو ته روغ صحت ورکړي الله دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي د امت مسلمه په حال دی الله رحم وکړي الله ته رحماني ته رحیمي ته قهاري یا الله ته عزیز ذات زورور موږ تا نه ستا په دې کور کې سوال کوو موږ تا ته لاسونه اوچت کړي دي موږ خو د خپلو بچو نه د خپلو کورونو نه یو ورځ هم بهر نشو تېرولی زموږ یوه خور مسلمانه مؤمنه د قرآن حافظه او عالمه عافیه صدیقي یا الله د کافرو په جیل کې بنده ده یا الله موږ تا ته سوال کوو ته د هغې رهایي نصیب کړي یا الله ته ازادي نصیب کړي یا الله دغه هتکړۍ او جیلونه مات کړي الله تا ډېر جیلونه مات کړل الله ډېرې هتکړۍ دې ماتې کړلې یا الله ډېرې د ظلم شپې تا سبا کړئ زموږ په دغه خور باندې یا الله سبا راوخېجوه الله د دغه تورتم نه راوباسه الله د دغه جهنم نه راوباسه الله خپلو بچو سره ملاو کا الله د خپل اهل سره ملاو کا الله زموږ نه دا پیغور نور لرې کا الله زموږ نه دا پیغور نور لرې کا الله د امت په غاړه یو امانت پروت دی قرض دی الله دا قرض او دا امانت زموږ نه ادا کا یا الله زموږ مشرانو ته حاکمانو ته توفیق ورکه الله د نیکیو یا الله چې دا خپله خور را ازاده کي یا الله ته زموږ مغفرت نصیب کا الله موږ ته جنت الفردوس راکړي الله موږ د اور او د عذاب قبر نه بچ کړي ستا په دین کې موږ استعمال کړي ستا د دین سره زموږ محبت پیدا کړي یا الله د قرآن او د سنت مطابق موږ له ژوند راکړي یا الله دنیا ډېره بې امنه شوې ده یا الله په دنیا کې امن راولي یا الله بالخصوص زموږ په دې ملک کې د وطن کې بدامني ډېره زیاته ده یا الله امن راولي یا الله امن راولي زموږ جماعتونه او مدرسې کورونه محلې بازارونه په امن کې کا یا الله دا کم حالات په دې وطن کې روان دي دا سیاسی اړې ګړې دي بد حالات دي الله امن راوله یا الله ارزانی راوله یا الله نیکان خلق په منګه راوله یا الله د حاکمانو په زړونو کې رحم پیدا کا په خپلو عوامو مهربانه کا یا الله دا وطن وساته یا الله ته حفاظت وکا یا الله ته حفاظت وکا د علماو د طلباو د جماعتونو د مدرسو د مرکزونو حفاظت وکا الله د اسلامی دنیا حفاظت وکا یا الله اسلامی وطنونو کې امن پیدا کا یا الله اسلامی ملکونو کې یا الله وینه تویدل بند کا یا الله څومره مسلمانان چې جیلونو کې دي که ګناهګار دي او که بې ګناه دي دلته دي او که نورو ملکونو کې دي الله د ټولو ازادۍ او رهایي نصیب کا د ټولو ازادي او رهایي نصیب کا یا الله خپلو کورونو ته راوله یا الله خپلو بچو له راوله یا الله خپلو والدینو له په خوشحالۍ راوله یا الله زموږ دعاګانې قبول او منظور کا اللهم ربنا آتنا في الدنيا